د کوټو د چمن پر لور لار د باب کوژک پر دروازه باندې نن ناڅاپه ټرافیک حادثه وسوله چې د کراچۍ څخه کوچ د چمن څخه منی ویګم د دې دوه ټکراو وسو چې په هغه کې 12 کسانان سخت ژوبل شوي وو چې هغه د چمن ډسټرکټ سیول هسپتال ته د علاج دپاره ویوړل سو چې په هغه کې ماشومان زنانې شامله وې چې د په موقع باندې د بس ډرایور لیویزو په خپل قبضه کې واخیستی چې د هغه و جیل ته بلتکل کړي او بلې خواته بس د کراچۍ څخه را روان و چې د بایپاس مخه یې کوله د چمن د سیټي څخه مني پر کوم روډ روان و چې د دوی دوه ټکراو رالی چې په دا محال باندې د 12 کسو زیات سخت ژوبل سو چې هغه دا وخت هم په ډسټرکټ سیول هسپتال چمن کې پراته دي چې د لور علاج دپاره زیات ژوبل شوي کسانان و کوټ ته منتقل سلو د کیمرمین محمد نعیم سره عبدالمتین اچکزی خیبر نیوز چمن